د المؤمنون مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 23مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 113 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون په باوري ډول هغه مؤمنانو برای میندلی دی چې په خپل منځ کې خشوع غوره کوي یعنی عاجزي او تواضع څرګندوي له عبثو خبرو څخه لرې اوسي د زکات په کړنچارې عمل کوي د خپلو شرمځایونو ساتنه کوي پرته له خپلو میرمنو او هغو ښځو څخه چې د هغو وینځي وي چې پر هغو باندې په جنسي نږدېوالي هغوی د پړه کېدو وړ نه دي البته که څوک له هغې پرته نور څه وغواړي همغوی زیاتي کوونکي دي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون او هغه کسان به چې د خپلو امانتونو او د خپلو ژمنو او تړونونو لحاظ ساتي او هغه چې د خپلو لمونځونو ساتنه کوي همدغه کسان هغه وارثان دي چې په میراث کې به فردوس عمومي او په هغې کې به د تل لپاره هستوګن وي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين بشکه چې موږ انسان له مکنې نری خټې څخه جوړ کړ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين بیا مو هغه په یو محفوظ ځای یعنې رحم کې په څڅېدلي څاڅکي یعنې نطفې تبدیل کړ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين بیا مو هغه څاڅکي ته د برغنډ یعنې تړلې وینې بڼه ورکړه بیا مو برغنډ یعنې تړلې وینه د غوښې بوټۍ وګرځوله بیا مو د غوښې بوټۍ هډوکي جوړ کړل بیا مو هډوکو ته غوښه ور واغوستله بیا مو هغه یو بل مخلوق جوړ کړ نو خورا زیات برکت ناک دی الله تر ټولو کاریګرو ښه کاریګر ثم إنكم بعد ذلك لميتون بیا له هغه وروسته ارومرو ستاسې مړه کېدل دي ثم إنكم يوم القيامة تبعثون بیا د قیامت په ورځ به په یقیني ډول تاسې راپاڅول شئ
ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. او ستاسې د پاسه مونږ لارې یعنې طبقې جوړې کړې د هستونې یعنې خلقت له چارې سره مونږ څه نااشنا نه وو. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. او مونږ له آسمانه له صحیح حساب سره سمې په یوه ټاکلې اندازه اوبه ورولې او هغه مو په ځمکه کې تم کړي او مونږ د هغو په له منځه وړلو قادر یو. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. بیا د هغو اوبو په وسیله مونږ ستاسې لپاره د خرماو او انګورو باغونه پیدا کړل. ستاسې لپاره په دغو باغونو کې ډېرې خوندورې میوې دي او له هغو نه تاسې روزي په لاس راوړئ. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. او مونږ هغه ونه هم پیدا کړه چې له تورې سینا نه راوځي، تیل هم لري او د خوړونکو لپاره کتغه هم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. او حقیقت دا دی چې ستاسې لپاره په څارویو کې هم یو درس دی. د هغو په ګېډو کې چې څه دي له همغو نه مونږ یو شی یعنې له شیدو په تاسې څښو او ستاسې لپاره په هغو کې ډېرې نورې ګټې هم دي. تاسې د هغو له غوښې نه خورئ او پر هغو او کښتیو باندې سپریږئ. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. مونږ نوح د هغه قوم ته ولیږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ، له هغه پرته ستاسې لپاره کوم بل معبود نشته. آیا تاسې نه ویریږئ؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. د هغه د قوم او هغو سردارانو چې له منلو نه انکار وکړ ویل چې دا سړی هیڅ نه دی مګر یو بشر دی ستاسې په څیر. د ده غوښتنه دا ده چې پر تاسې لوړتیا ولري. که الله لیږلی په رښتیا به یې لیږلې وه. دا خبره خو مونږ هیڅکله د خپل پلار نیکه په وختونو کې له سره اورېدلې نه ده چې بشر د پیغمبر په توګه راشي. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. هیڅ نشته. خبره دا ده چې په دې سړي باندې د لیونتوب حمله راغلې ده. لږ وخت نور هم وګورئ ښایي پوسه شي. قال رب انصرني بما كذبون. نوح وویل پروردګار دغه خلکو چې زه دروغجن ګڼلی یم نو اوس هم دا ته زما ملاتړ وکړه.
فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. مونږ هغه ته وحی وکړه چې زمونږ تر څارنې لاندې او زمونږ له وحی سره سم کشتۍ جوړه کړه. بیا کله چې زمونږ امر وشي او تنور وخوټیږي نو له هر ډول ځناورونه یوه جوړه یعنې نر او ښځه در سره واخله، په هغې کې سپور شه او خپل اهل او کورنۍ هم در سره واخله، له هغو کسانو څخه پرته چې د هغو پر خلاف مخکې فیصله شوې ده. او د ظالمانو په باب ماته څه مه وایه، دوی اوس غرقېدونکي دي. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. بیا کله چې ته له خپلو ملګرو سره په کشتۍ کې سپور شوې نو ووایه هغه خدای ته شکر دی چې ماته له ظالمانو څخه نجات راکړ. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. او ووایه پروردګاره ما په برکتناک ځای کې ښکته کړه او ته ډېر ښه ځای ورکوونکی. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. په دې قصه کې سترې نښانې دي او موږ ارومرو ازمویښت کوونکي یو. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. له هغه وروسته موږ د یو بل دور قوم راپورته کړ. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. بیا مو په هغو کې په خپله د همغه قوم یو پیغمبر ولیږه چې هغو ته یې بلنه ورکړه چې د الله بندګي وکړئ. ستاسې لپاره له هغه پرته کوم بل معبود نشته. آیا تاسې ویریږئ نه؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. د هغه د قوم کوم مشرانو چې له منلو نه انکار وکړ او د آخرت راتګ یې دروغ وګاڼه او هغوی مونږ د دنیا په ژوندانه کې آسوده ساتلي وو. هغو وویل دا سړی بل هیڅ نه دی مګر ستاسې په څیر یو بشر دی. تاسې چې څه خورئ دی همغه خوري او تاسې چې څه څښئ دی همغه څښي. اوس که تاسې د خپل ځان په څیر د یو بشر اطاعت ومانه نو تاسې په زیان کې ولوېدلی. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.
آیا دای تاسې ته خبر درکوي چې کله تاسې مړه او خاورې شئ او د هډوکو ډیرۍ درڅخه جوړه شي په هغه وخت کې به تاسې له قبرونو څخه راویستل شئ؟ لرې ده، بیخي لرې ده دغه وعده چې له تاسې سره کیږي. ژوند نور څه نه دی مګر یوازې د همدې دنیا ژوند دی. همدلته مرو او ژوندي کیږو او موږ هیڅکله راپاڅول کیدونکي نه یو. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. دغه سړی د خدای په نوم باندې محض دروغ جوړوي او موږ هیڅکله د ده منونکي نه یو. قال رب انصرني بما كذبون. پیغمبر وویل پروردګار دغه خلکو چې زه دروغجن ګڼلی یم اوس هم دا ته زما مرسته وکړه. قال عما قليل ليصبحن نادمين. په جواب کې وویل شول نږدې ده هغه وخت چې کله دوی په خپلو کړو پښیمانه شي. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. په پای کې برابر له حق سره سم یوې سترې هنګامې هغوی ونیول او موږ هغوی د اوبو د سرخه ځلو غوندې وغورځول. لرې دې وي ظالم قوم د الله له مرحمت څخه. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. بیا موږ له هغو وروسته نور قومونه راپورته کړل. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هیڅ یو قوم له خپل اجل څخه مخکې له منځه نه ځي او نه هم ترې وروسته کیږي. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. بیا مونږ پر لپسې خپل پیغمبران ولیږل. هر قوم ته چې د هغو پیغمبر راغی هغه یې دروغجن وګاڼه او مونږ له یو قوم نه وروسته بل قوم پر لپسې هلاک کړل ان تر دې پورې چې هغوی مو افسانې وګرځولې نفرین پر هغو خلکو چې ایمان نه راوړي. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. بیا موږ موسی او د هغه ورور هارون له خپلو نښانو او څرګند سند سره فرعون او د هغه د سلطنت راکینو ته ولیږل خو هغوی تکبر وکړ او ځان یې لوړ وګاڼه. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وی ویل آیا موږ د ځان غوندې دو انسانانو باندې ایمان راوړو او انسانان هم داسې چې د دوی قوم زمونږ بندگی کوونکی دی. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. نو هغوی دواړه یې دروغجن وګڼل او له هلاکېدونکو څخه وګرځېدل. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. او موسی ته مونږ کتاب یعنې تورات ورکړ تر څو چې خلک ورڅخه هدایت ترلاسه کړي. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. او د مریم زوی او د هغه مور مونږ یوه نښانه وګرځوله او هغوی ته مو په یوه هسکه مینه کې ځای ورکړ چې د ډاډینې ځای او چینې پکې بهېدلې.
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ای پیغمبرانو پاک شیان وخورئ او نیک عمل وکړئ تاسې چې هر څه کوئ زه ورباندې ښه پوهیږم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. او دا ستاسې امت ایکی یو امت دی او زه ستاسې رب یم نو له همدا ما څخه وویریږئ. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. خو وروسته خلکو خپل دین په خپلو منځو کې ټوټه کړ له هرې ډلې سره چې څه دي هغوی په همغه خوشحاله دي. فذرهم في غمرتهم حتى حين. ښه نو پرېږده دوی چې په خپل غفلت کې ترې یوې ټاکلې نیټې پورې ډوب وي. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. آیا دوی دا انګیري چې موږ چې په مالونو او اولادونو کې له دوی سره مرسته کوو نو ګویا دوی ته په ښېګڼو ورکولو کې اخته یو؟ نه، د اصلي موضوع له دوی سره شعور نشته. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. په حقیقت کې هغه کسان چې د خپل رب له ویرې لړزیږي او هغه کسان چې د خپل رب پر آیاتونو ایمان راوړي او هغه کسان چې له خپل رب سره هیڅوک نه شریکوي او د هغو دا حال دی چې ورکوي هر څه چې ورکوي او زړونه یې له دې فکر نه لړزیږي چې د خپل رب لوري ته زمونږ ورګرځېدل دي. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. همدا خلق د ښېګڼو خواته ځغلیدونکي او د مسابقې په کولو د هغو ترلاسه کوونکي دي. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. مونږ هیڅوک د هغه له وسې نه پورته نه په تکلیف کوو او له مونږ سره یو کتاب دی چې د هر یو د حال رښتیا ښوونکی دی او پر خلکو به په هیڅ حال تیری ونه کړی شي. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. خود دغه خلق له دې موضوع نه خبره دي او د دوی عملونه هم د هغې کړنلارې چې یادونه وشوه پر خلاف دي. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. دوی به تر هغه پورې خپلو دغو عملونو ته دوام ورکړي چې کله موږ د دوی عیاشان په عذاب کې راګیر کړو نو بیا به دوی په کوکو او فریادونو شي. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. هغو ته ویل کېږي اوس کوکې مه وهئ، اوس به زموږ له لوري تاسې ته څه مرسته در نه کړی شي.
قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. په یاد لرئ چې زما آیاتونه دراورول کېدل خو تاسې د پیغمبر د غږ په اورېدلو په خپلو پوندو شاته تاویدونکي تښتېدلی. د خپل غرور له امله مو هغه له سره په زړه کې نه راوستله. په خپلو د شپې په جلسو کې لرې له نورو څخه مو پرې تبصرې او افسانې کولې. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. نو آیا دې خلکو هیڅ کله د خدای په دې کلام باندې غور نه دی کړی؟ یا هغه داسې څه راوړي دي چې هیڅ کله د هغو څخه مخکې نسلونو ته نه و راغلي؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. یا دا چې له خپل پیغمبر سره هیڅ کله آشنا نه و چې د ناآشنا سړي په توګه له هغه نه منکرېږي. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. یا دوی په دې خبره قائل دي چې هغه لیونی دی؟ نه، بلکې هغه حق راوړی دی او د هغو د زیاترو حق بدی ایسي. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. او که چیرته حق د دوی په غوښتنو پسې تللی وای نو د ځمکې او اسمان او د هغو د هر څه نظام به ګډوډ شوی. نه، بلکې موږ د هغوی خپل ذکر یعنی حق خبره هغو ته راوړې ده او هغوی له خپل ذکر یعنی حق خبرې څخه مخ اړوي. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. آیا ته له دوی نه څه غواړې؟ ستا لپاره ستا د رب درکړه ډېره ښه ده او هغه ډېر ښه روزي ورکوونکی دی. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ته خو دوی سمې لارې ته بلې، خو کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی له سمې لارې نه اوښتل غواړي. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. که موږ پر دوی رحم وکړو او هغه کړاو ایسته کړو چې دوی اوس پکې اخته دي نو دوی به په خپله سرکشۍ کې بیخي لالهنده شي. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. خو د دوی حال دا دی چې موږ دوی په کړاو اخته کړل، بیا هم دوی د خپل رب په وړاندې سر ښکته نه کړ او نه عاجزي غوره کوي. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. البته کله چې د دوی وار راشي چې موږ پر دوی باندې د سخت عذاب دروازه پرانیزو نو تو به په ناڅاپي ډول وګورې چې په دې حالت کې دوی له هرې ښېګڼې نه ناامیده دي. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هغه خو د همدا الله ذات چې تاسې ته د اورېدو او لیدو قواوې درکړي
او د فکر کولو زړه درکړه خو تاسې ډیر لږ شکر ویستونکي یاست. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. هماغه ذات دی چې تاسې په ځمکه کې خواره کړئ او د همغه لوري ته به تاسې یو ځای وروستل شئ. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. هماغه ژوند بخي او هماغه مرګ ورکوي د شپو ورځو اوړېدل راوړېدل د همغه د قدرت په لاس کې دي. آیا تاسې په دې خبره نه پوهیږئ؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون. خو دوی هماغه څه وایي چې د دوی مخکنیو ویلي دي. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. دوی وایي آیا کله چې موږ مړه خاورې شو او د هډوکو ډیرۍ وګرځو نو موږ به بیرته ژوندي راپاڅول شو؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. مونږ هم دغه وعدې ډېرې اورېدلې دي او له مونږ نه مخکې زمونږ پلرونو نیکونو هم اورېدلې دي. دا محضې زړې کیسې دي. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. دوی ته ووایاست که پوهیږئ چې دغه ځمکه او د هغې هر څه دي چا دي؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون. دوی به ارومرو وایي د الله. ووایه نو بیا تاسې ولې نه په خود کیږئ؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. له دوی نه پوښتنه وکړه د آسمانونو او ستر عرش څښتن څوک دی؟ سيقولون لله قل أفلا تتقون. دوی به ارومرو وایي الله. ووایه نو تاسې ولې نه ویریږئ؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. دوی ته ووایاست که پوهیږئ د هر څه وس واک د چا په لاس کې دی او څوک دی هغه ذات چې پناه ورکوي او د هغه په مقابله کې هیڅ څوک پناه نشي ورکولی. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. دوی به ارومرو وایي چې دا خو یوازې د الله کار دی. ووایه نو بیا تاسې له کومې خوا غولول کیږئ؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. کومه چې حق خبره ده هغه مونږ د دوی مخې ته راوړې ده او هیڅ شک نشته چې دوی دروغجن دي. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الله هیڅ څوک خپل اولاد نه دی نیولی او له هغه سره کوم بل خدای نشته. که داسې وای نو هر خدای به خپل مخلوق راخیستی بیل شوی به او بیا به یو پر بل باندې برلاسي کوله. الله له دغو خبرو نه پاک دی چې دوی جوړوي. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. په ښکاره او پټو پوهېدونکی ده هغه له هغه شرک نه ډېر لوړ دی چې دوی فیصله کوي. قل رب إما
إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. اے محمد دعا وکړه چې پروردګاره د کوم عذاب چې دوی ته اختار ورکول کیږي که ته هغه زما په موجودیت کې پرې راولې نو ای زما ربه ما په دې ظالمانو کې مه شاملوه. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. او حقیقت دا دی چې موږ ستا تر نظر لاندې د هغه شي د راوستلو پوره قدرت لرو چې د هغه اختار موږ دوی ته ورکوو. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. اے محمد د بدی مخنیوی په هغه توګه وکړه چې ډیره ښه وي. کومې خبرې چې هغوی په تا پورې تړي هغه موږ ته ښې څرګندې دي. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. او دعا وکړه چې پروردګاره زه د شیطانانو له هڅونو یعنی وسواس څخه تا ته پناه دروړم بلکې ای زما ربه زه خو له دې نه هم پناه غواړم چې هغوی ماته راشي. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. دا خلق بل خپل کړو وړونه لاس وانخلي تر دې پورې چې کله له هغو نه کوم یو ته مرګ راشي نو به وایي چې ای زما ربه ما همغې دنیا ته بیرته ولېږه چې زه ورنه راغلی یم هیله ده چې زه اوس ښه عمل وکړم. هیڅکله نه دا خو صرف یوه خبره ده چې هغه بابیزه وایي. اوس د دې ټولو مړه کېدونکو تر شا د دوهم ژوندانه تر ورځې پورې یوه پرده خنډ ده. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نو څنګه چې شپېلۍ پوکړای شوه بیا به د هغو په منځ کې کومه خپلوي پاتې نشي او نه به هغوی یو له بل نه پوښتنه وکړي. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. په هغه وخت کې چې د چا د ښو عملونو پله درنه وي همغوی به بری ومومي. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. او د چا چې د ښو عملونو پله سپکه وي همغه کسان به وي چې خپل ځانونه یې په زیان کې وغورځول هغوی به په دوزخ کې د تل لپاره اوسیږي. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. اور به د هغو د مخونو په ستوکه یې ورید کړي یعنی وسوځوي او د هغو ژامې به له غړې راووځي. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. هغو ته به وویل شي آیا تاسې هغه خلک نه یي چې زما آیاتونه درته اورول کېدل خو تاسې هغه دروغ ګڼل. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. هغوی به ووایي ای زمونږ ربه زمونږ بدبختي پر مونږ خوره شوې وه په رښتیا چې مونږ ګمراه خلک وو. ربنا
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ای پروردگاره اوس مونږ له دې ځایه وباسه که بیا مونږ داسې قصور وکړ نو ظالمان به یو. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. الله تعالی به ځواب ورکړي زما له مخې لرې شئ په همغه کې پراته اوسئ او له ما سره خبرې مه کوئ. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تاسې خو هماغه خلک یې چې زما ځینو بندګانو چې کله ویل چې ای زمونږ پروردګاره مونږ ایمان راوړو مونږ ته بخښنه وکړه پر مونږ رحم وکړه ته تر ټولو رحم کوونکو څخه زیات رحیم یې نو تاسې په هغو پورې مسخري وکړي تر دې پورې چې د هغو دښمني له تاسې نه دا هم هیره کړه چې زه هم څوک یم او تاسې په هغو پورې خندل. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. نن ما د هغو د هغه صبر دغه میوه ورکړې ده چې همغوی بریالي دي. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. بیا به الله تعالی له هغو نه پوښتنه وکړي ووایي تاسې په ځمکه کې څومره کلونه واوسېدلی؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هغوی به ووایي مونږ یوه ورځ یا د یوې ورځې یو څه برخه هلته اوسېدلي یو له شمار کوونکو څخه پوښتنه وکړه. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وبویل شي لږ وخت اوسېدلی کاشکې تاسې په دې باندې په هغه وخت کې پوهېدلی. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. آیا تاسې انګېرلې وه چې مونږ تاسې بابیزه پیدا کړي یاست او زمونږ لوري ته ستاسې هېڅکله راګرځېدل نشته؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نو لوړ او پورته دی الله حقیقي پاچا له هغه پرته بل هیڅ کوم خدای نشته د ستر عرش څښتن دی. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. او څوک چې له خدای سره کوم بل معبود وبلي چې د هغه لپاره له هغه سره څه دلیل نشته نو د هغه حساب د هغه له رب سره دی. دغسې کافران هیڅکله نشي ژغورل کېدی. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ای محمد ووایه زما ربه بخښنه وکړه او رحم وکړه او ته تر ټولو رحم کوونکو څخه ښه رحیم یې. د النور مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 40مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 4 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ.
بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. دا یو صورت دی چې موږ دا نازل کړی دی او دا موږ فرض کړی دی او په دې کې موږ روښانه لارښوونې نازلې کړي دي ښایي چې تاسې درس واخلئ. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. زناکار ښځه او زناکار نارینه له دواړو نه هر یو 100 دورې ووهئ او پر دوی باندې د زړهسوي احساس دی د الله د دین په باب په تاسې کې نه راپارېږي که تاسې پر الله تعالی او د آخرت په ورځ باندې ایمان لرئ او هغو ته د سزا ورکولو په وخت کې د مؤمنانو یوه ډله موجوده وي. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. زناکار د نکاح نه کوي مگر له زناکار سره یا له مشرک سره او له زناکار سره د نکاح نه کوي مگر زناکار یا مشرک او دا حرام کړی شوی ده پر مؤمنانو. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. او څوک چې په پاکلمونو ښځو باندې تور ولګوي بیا د خپل تور د ثبوت په خاطر 4 شاهدان تیر نه کړي هغوی 80 دورې ووهئ او د هغوی شاهدي هیڅ کله مه منئ او هغوی په خپله فاسقان دي. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. پرته له هغو خلکو څخه چې له دې حرکت نه وروسته توبه وباسي او ځان اصلاح کړي چې الله هرومرو د هغو په حق کې بخښونکی او رحم لرونکی دی. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. او کوم کسان چې پر خپلو میرمنو باندې تور لګوي او له هغو سره په خپله د هغو له خپل ځان نه پرته بل کوم شاهد نه وي نو له هغو نه د یو تن شاهدي دا وي چې هغه 4 ځله په الله باندې په قسم خوړلو سره شاهدي وایي چې هغه په خپل تور ویلو کې ریښتونی دی. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. او 5م ځل ووایي چې پر هغه باندې د الله لعنت وي که هغه په خپل تور ویلو کې دروغجن وي. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. او له ښځې نه د سزا مخنیوی په دې ډول سره کیدی شي چې هغه 4 ځله په الله باندې په قسم خوړلو سره شاهدي ووهي چې دغه سړی یعنی د هغې میړه په خپل تور ویلو کې دروغجن دی، او په 5م ځل کې ووایي چې پر هغې باندې د الله غضب وي که هغه یعنی د هغې میړه په خپل تور ویلو کې ریښتونی وي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. که پر تاسې خلکو د الله فضل او د هغه رحم نه وای او دا خبره نه وای چې الله خورا ښه پام لرونکی او د حکمت خاوند دی، نو پر میرمنو باندې د تور ویلو موضوع به تاسې په لوی کړکېچ کې غورځولي وي. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. کوم کسانو چې دغه بهتان جوړ کړی دی هغوی ستاسې له من څخه یوه ډله ده. دغه پیښه د ځان په باب شر مه ګڼئ، بلکې دا هم ستاسې لپاره خیر دی. چا چې په دې کې هر څومره برخه واخیستله هغه هموغومره ګناه راغونډه کړې ده، او چا چې د دې مسؤلیت لویه برخه په غاړه واخیستله د هغه لپاره خو لوی عذاب دی. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. په کوم وخت کې چې تاسې هغه اوریدلی وو په همغه وخت کې مؤمنانو نارینه او مؤمنو ښځو خود په خپله ولې ښه ګمان نه کړ او وی نه ویل چې دا ښکاره بهتان دی. لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هغوی د خپل تور د اثبات لپاره 4 شاهدان ولې رانه وستل، اوس چې هغوی شاهدان نه راولي د الله په نزد هم هغوی دروغجن دي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. که پر تاسې باندې په دنیا او آخرت کې د الله فضل او رحم او مهرباني نه وای نو په کومو خبرو کې چې تاسې غورځېدلي وي د هغو په مجازات کې به لوی عذاب درته رسېدلی و. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لږ ځیر شئ په هغه وخت کې تاسې څنګه سخته غلطي کوله چې کله ستاسې له یوې ژبې نه بلې ژبې دغه دروغ پرلپسې نقل کول او تاسې په خپلو خولو سره هغه څه ویل چې د هغه په باب تاسې څه علم نه درلود. تاسې دا یوه عادي خبره ګڼله، په داسې حال کې دا د الله په نزد ډیره لویه خبره وه. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم.
ولې تاسې د دې په اورېدلو سره ونه ویل چې له موږ سره دغسې خبره له خولې څخه راویستل نه ښایي؟ سبحان الله، دا خو یو لوی بهتان دی. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. الله تاسې ته نصیحت کوي چې په آینده کې هیڅکله داسې حرکت ونه کړئ که تاسې مؤمنان یې. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الله تاسې ته روښانه هدایات درکوي او هغه پوه او حکمت لرونکی دی. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کوم کسان چې غواړي چې د مؤمنانو په ډله کې فحشا خوره کړي، هغوی په دنیا او آخرت کې د دردناک عذاب وړ دي. الله پوهیږي او تاسې نه پوهیږئ. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. که پر تاسې باندې د الله مهرباني او د هغه رحم او کرم نه وای، او دا خبره نه وای چې الله ډیر زیات مهربان رحم لرونکی دی، نو دغه شی به چې اوس ستاسې په منځ کې خور کړی شوی وو، ډیرې ناوړې نتیجې به یې منځته راوړې وي. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اے مؤمنانو، د شیطان پر نقش قدم یعنی پله مزئ. هر څوک چې په هغه پسې لاړ شي نو هغه خو به هغه ته د فحشا او بدۍ امر وکړي. که پر تاسې باندې د الله مهرباني او رحم او کرم نه وای، نو له تاسې څخه هیڅ یو نشو تزکیه کېدی، خو د الله چې هر چاته خوښه شي تزکیه کوي، او الله اوریدونکی او پوهیدونکی دی. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لتاسې نه چې کوم کسان د مالی وس او قدرت خاوندان دي، هغوی د دې خبرې قسم نه کوي چې له خپلو خپلوانو مسکینانو د خدای د لارې مهاجرینو سره مرسته ونه کړي. هغوی باید معاف کړای شي او ورڅخه تېرېدنه وشي. آیا تاسې نه غواړئ چې الله تاسې ته بښنه وکړي؟ او د الله صفت دا دی چې هغه بښونکی مهربان دی. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. کوم کسان چې پر پاکلمنو ناخبره مؤمنو ښځو باندې تورونه ټپي، پر هغو باندې په دنیا او آخرت کې لعنت وکړی شو، او د هغو لپاره لوی عذاب دی. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.
هغوی د هغه ورځ نه هیروي چې کله د هغو خپل ژبې او د هغو خپل لاسونه پکې به د هغو په کړو وړو شاهدي ووهي. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. په هغه ورځ به الله تعالی هغه بدله هغو ته بشپړه ورکړي چې هغوی مستحق دي او ورته څرګنده به شي چې یوازې الله حق دی د رښتیا او رښتیا ښوونکی. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ناپاکی ښځې د ناپاکو نارینهو لپاره دي او ناپاکه نارینه د ناپاکو ښځو لپاره. پاکې ښځې د پاکو نارینهو لپاره دي او پاک نارینه د پاکو ښځو لپاره. د دوی لمن له هغو خبرو څخه پاکه ده چې جوړونکي یې غوټه کوي. د دوی لپاره بښنه ده او ښه روزي. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ای مؤمنانو له خپلو کورونو څخه پرته نورو کورونو ته تر هغه پورې منه نه وځئ تر څو چې رضایت ترلاسه نه کړئ او پر کورنۍ باندې سلام وانه چوئ. دا کړنلاره ستاسې لپاره ډیره ښه ده. هیله ده چې تاسې به دې ته پاملرنه وکړئ. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. نو که هلته مو څوک نه میندل نو منه نه وځئ تر څو چې تاسې ته اجازه ونه شي او که تاسې ته وویل شي چې بیرته وګرځئ نو بیرته لاړ شئ. دا ستاسې لپاره ډیره پاکه کړنلاره ده او تاسې چې څه کوئ الله ورباندې ښه پوهیږي. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. البته ستاسې لپاره په دې کې څه باک نشته چې داسې کورونو ته ننوځئ چې د چا د هستوګنې ځای نه وي او په هغه کې ستاسې د ګټې یا کار څه شی وي. تاسې چې څه ښکاره کوئ او څه چې پټوئ په ټولو باندې الله خبر دی. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ای پیغمبره مؤمنانو نارینهو ته ووایه چې خپل نظر تر کنټرول لاندې وساتي او د خپلو شرمځایونو ساتنه وکړي. دا د هغو لپاره ډیره پاکه کړنلاره ده. هغوی چې څه کوي الله پرې خبریږي. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني
إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. او ای پیغمبره مؤمنو ښځو ته ووایه چې خپل سترګې تر کنټرول لاندې وساتي او د خپلو شرمځایونو ساتنه وکړي او خپله ځان جوړونه او سینګار دې نه ښکاره کوي پرته له هغه چې په خپله څرګند شي او پر خپلو سینو دې د خپلو پوړونو پلونه واچوي. هغوی د خپله ځان جوړونه سینګار نه ښکاره کوي مګر د دې خلکو په وړاندې میړونه پلرونه د میړه پلرونه خپل زامن د میړونو زامن یعنی بونځیان ورونه وریرونه خوریونه د خپل تبع ښځې یعنی مسلمانې خپل مملوک خپل هغه لاسلاندې نارینه چې څه بل شان غرض نه لري او هغه ماشومان چې لا تر اوسه پورې د ښځو له پټو خبرو سره آشنا شوي نه وي یعنی په هغو کې جنسي غریزې نه وي راژوندی شوي هغوی د پر ځمکه باندې په زوره پښو وهلو سره په داسې شان تګ نه کوي چې د هغو د پټ کړي سینګار خلکو ته معلومات وشي. ای مؤمنانو تاسې ټول په ګډه سره الله ته توبه وباسئ هیله ده چې برای در په برخه شي. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. لتاسې نه چې کوم کسان مجرد وي او ستاسې له وینځو او غلامانو څخه چې څوک نیکان وي د هغو نکاح وکړئ که هغوی بېوزلي وي نو الله به په خپل مهربانۍ سره هغوی شتمن کړي. الله ښه پراختیا راوستونکی او د علم څښتن دی. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. او څوک چې د نکاح موقع ونه مومي هغوی باید پاکلمني غوره کړي تر دې پورې چې الله په خپلې پیرزوینې سره هغوی شتمن کړي. او ستاسې له غلامانو او وینځو څخه چې کوم کسان د عوض ورکولو په بدل کې د ازادۍ غوښتنه وکړي نو له هغو سره د مکاتبې عقد وکړئ که تاسې ته معلومه وي چې په هغو کې خیر شته او هغو ته له هغه مال څخه ورکړئ چې الله تاسې ته درکړی دی او خپلې وینځې د خپلو دنیوي ګټو لپاره فاحشه‌توب ته مه اړباسئ کله چې هغوی په خپله د پاکلمنۍ ژوند تېرولو غواړي او څوک چې هغوی اړباسي نو له دې اړویستنې څخه وروسته الله د هغو لپاره بخښونکی مهربان دی. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. مونږ تاسو ته روښانه لارښوونکي آیتونه درلیږلي دي
او مونږ تاسو ته د هغو ملتونو د عبرت وړ مثالونه هم وړاندې کړي دي چې له تاسو نه پخوا تیر شوي دي او مونږ هغه نصیحتونه کړي دي چې متقیانو ته کیږي. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله د اسمانونو او ځمکې نور دی. په کائناتو کې د هغه د نور مثال داسې دی چې لکه په یو تاقشه کې ډیوه بله شوې وي. ډیوه په یوه ښیښه کې وي. ښیښه داسې وي لکه د مرغلرې غوندې ځلانده ستوری او هغه ډیوه د زیتون د یوې داسې بختورې ونې له تیلو څخه بله شوې وي چې نه ختیځه وي نه لویدیځه چې د هغې تیل خود په خپله بلیږي که اور ورته ونه رسیږي هم په دغه ډول د رڼا د پاسه رڼا یعنی د زیاتېدو ټول عوامل راغونډ شوي وي. د الله چې هر چاته خوښه شي د خپل نور په لوري ورته لارښوونه کوي. هغه په مثالونو سره خلک په خبره پوهوي. هغه له هر شي نه ښه خبر دی. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. د هغه د رڼا خواته لارمیندونکي په هغو کورونو کې موندل کیږي چې الله د هغو د لوړولو او په هغو کې د خپل نوم د یادولو حکم کړی دی. په هغو کې سهار او ماښام داسې خلک د هغه پاکي بیانوي چې سوداګري او راکړه ورکړه هغوی د الله له یاد نه د لمانځه ادا کولو او د زکات له ورکولو څخه نه غافل کوي. هغوی له هغې ورځې څخه ویریږي چې په هغې کې به د زړونو د راوړېدلو او د سترګو د رډو ختلو وار راشي. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. او هغه دا هر څه د دې لپاره کوي تر څو چې الله د هغو د ډیرو غوره عملونو مکافات ورکړي او لا زیاتې په خپلې لورینې سره سرلوړي کړي. الله بې حسابه ورکړه کوي هغه چاته چې خوښه شي. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه
والله سريع الحساب. د دې پر خلاف کوم کسان چې کافر شول د هغو د عملونو مثال داسې دی لکه چې په وچه دښته کې سراب ځلیدونکې شګې چې تږي پرې د اوبو ګمان کړی و خو کله چې ورغی نو هیڅ یې ونه میندل بلکې هلته الله موجود وموند چې هغه ته د هغه پوره بشپړ حساب ورکړ او الله ژر حساب اخیستونکی دی. أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. یا خو د هغې مثال داسې دی لکه په یو ژور سمندر کې تیاره چې د پاسه یوه څپه خوره شوې ده د هغې د پاسه یو بله څپه او د هغې د پاسه وریځ په تیاره باندې تیاره مسلطه ده که انسان خپل لاس وباسي نو هغه هم ونشي لیدلی چاته چې الله رڼا ونه بخي د هغه لپاره بیا هیڅ رڼا نشته. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. آیتن نویني چې په پاکۍ سره الله ستایي ټول هغه مخلوقات چې په اسمانونو او ځمکه کې دي او هغه الوتونکي چې په وزرونو غوړولو سره الوزي هر یو د خپل مانځه او ثنا ستاینې کړنلاره پیژني او دوی ټول چې څه کوي الله ورڅخه خبریږي. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. د اسمانونو او ځمکې پاچاهي یوازې د الله لپاره ده او د همغه لوري ته د ټولو ورګرځېدل دي. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. آیتن نویني چې الله وریځ ورو ورو خوځوي بیا د هغې ټوټې سره یو ځای کوي بیا د هغې په راغونډولو سره یوه درنده وریځ تشکیلوي بیا ته ویني چې د هغې له پوښ نه د باران څاڅکي راڅڅېږي او هغه له اسمانه د هغو غرونو په برکت چې په هغې کې هسک ولاړ دي ګلی وروي نو چاته یې چې خوښه شي په هغې سره زیان اړوي او چاته یې چې خوښه شي له هغې نه یې ژغوري د هغې د برق برېښنا سترګې برېښوي. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. همغه شپې ورځې اړوي رااړوي په دې کې د سترګور یعنې د بصیرت د خاوندانو لپاره یو درس دی. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع
يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. او الله هر ساکخ لیو ډول اوبو څخه شته کړ یعنی پیدا کړ. نو څوک په ګیړه خویږي، څوک په 2 پښو او څوک په 4 پښو باندې تک وي. د هغه چې څه خوښ وي پیدا کوي، هغه د هر څه وس لري. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مونږ روښانه حقیقت ښوونکي آیتونه نازل کړي دي، وړاندې د سمې سیخې لارې لوري ته لارښوونه چې د الله چاته خوښه شي کوي. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. دوی وایي چې مونږ پر الله او پیغمبر باندې ایمان راوړی دی او مونږ اطاعت منلی دی، خو له دې نه وروسته له دوی څخه یوه ډله له اطاعت نه مخ اړوي. دغسې خلک هیڅکله مؤمنان نه دي. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. کله چې د الله او د پیغمبر لوري ته بلل کیږي تر څو چې پیغمبر د دوی خپل منځي دعوا فیصله کړي، نو له دوی نه یوه ډله په څنګ کیږي. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. البته که حق د دوی په جانب وي نو پیغمبر ته د امر منونکو په بڼه مراجعه کوي. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بل أولئك هم الظالمون. د دوی په زړونو کې د منافقت ناروغي ده، یا په شک کې لویدلي دي، یا هغوی له دې څخه ویریږي چې الله او د هغه پیغمبر به پر هغو ظلم وکړي. اصلي خبره دا ده چې ظالمان خو په خپله هم دوی دي. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. د مؤمنانو کار خود دا دی چې کله د خدای او پیغمبر لوري ته وبلل شي تر څو چې پیغمبر د هغو شخړه فیصله کړي، نو هغوی وایي چې مونږ واورېدله او مو منله. همدغه راز خلک د بري او نجات موندونکي دي. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. او هماغه کسان بریالي دي چې د الله او د هغه د پیغمبر امر ومني او له الله نه وویریږي او د هغه له نافرمانۍ څخه ډډه وکړي. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. داغه منافقان خلق د الله په نوم په کلکو قسمونو کولو سره وایي چې که ته دوی ته د جهاد امر وکړي دوی به د هغه لپاره ووځي. دوی ته ووایه قسم مه کوئ، ستاسې د امر مننې حال څرګند دی، ستاسې له کړو وړو څخه الله ناخبره نه دی. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وایا د الله د امر منونکي او د پیغمبر د فرمان تابع اوسئ، خو که تاسې مخ واړوئ نو ښه وپوهیږئ چې پیغمبر ته چې کومه فریضه ورلغاړې شوې ده د هغې مسؤل هغه دی، او پر تاسې چې د کومې فریضې پیټه ایښودل شوی دی د هغې مسؤل تاسې یې. که د هغه اطاعت وکړئ نو په خپله به سمه لار ومومئ، که نه نو د پیغمبر مسؤلیت خو له دې پورته نور څه نه دی چې په څرګنده روښانه توګه حکم ورسوي، یعنی ابلاغ یې کړي. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله لتاسې نه د هغو کسانو سره چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي وعده کړې ده چې هغوی په ځمکه کې هماغه شان خلیفګانو ګرځوي لکه چې له هغو نه مخکې تیر شوي خلک یې ګرځولي وو. د هغو لپاره به د هغو هغه دین په محکمو بنسټونو ودروي چې هغه الله تعالی د هغو لپاره خوښ کړی دی، او د هغو د ویرې اوسنی حالت به په امن بدل کړي. هغوی د زما بندګي کوي او له ما سره د څوک نه شریکوي، او څوک چې له دې وروسته کفر غوره کړي نو همداسې کسان فاسقان دي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لمونځ قائم کړئ، زکات ورکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ، هیله ده چې پر تاسې رحم وکړای شي. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. کوم کسان چې کافر دي د هغو په باب په دې غلط انګیرنه کې مه اوسئ چې هغوی به په ځمکه کې الله بې وسې کړي. د هغو هستوګنځی دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره هستوګنځی دی. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ای مؤمنانو، لازم ده چې ستاسې غلامان او ستاسې هغه ماشومان چې لا تر اوسه پورې د پوهې سن ته نه دي رسېدلي په 3 وختونو کې د اجازې په اخیستلو سره تاسې ته راځي. د سهار له لمانځه نه مخکې او غرمه چې کله تاسې جامې باسئ او د ماسخوتن له لمانځه نه وروسته دا 3 وختونه ستاسې لپاره د ستر وختونه دي. له دغو پرته که هغوی به اجازې راشي نو نه پر تاسې څه ګناه شته نه پر هغو. ستاسې یو بل ته بیا راتګ وي. په دې ډول الله ستاسې لپاره د خپلو ویناوو څرګندونه کوي او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی.
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. او کله چې ستاسې ماشومان د پوهې سن ته ورسیږي نو باید همغسې د اجازې په اخیستلو راشي لکه څنګه چې د هغو مشران اجازه اخلي. په دغه راز الله خپل آیاتونه تاسو ته روښانوي او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم. او په کومو ښځو باندې چې ځواني تیره ناستې وي یعنې د لوړ عمر خاوندانې د نکاح لمنې نه وي که هغوی خپل پړونه کېږدي نو پر هغو څه وبال نشته په دې شرط چې د ډول او سینګار څرګندونکي نه وي. سره له دې که هغوی هم پتمني غوره کړي نو د هغو په حق کې ښه ده. الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. هیڅ باک نشته که کوم ړوند یا ګوډ یا ناروغ د چا له کور نه خواړه وخوري او نه پر تاسې په دې کې څه باک شته چې له خپلو کورونو څخه خوراک وکړئ یا د خپل پلار نیکه له کورونو څخه یا د خپل مور او نیا له کورونو څخه یا د خپلو ورونو له کورونو څخه یا د خپلو خویندو له کورونو څخه یا د خپلو ترونو له کورونو یا د خپلو ترایندو له کورونو یا د خپلو ماماګانو له کورونو یا د خپلو توړیو له کورونو څخه یا له هغو کورونو څخه چې د هغو کلیګانې ستاسې په لاس کې وي یا د خپلو دوستانو له کورونو څخه د دې هم څه باک نشته چې تاسې په ګډه سره یو ځای خواړه وخورئ یا بیل البته کله چې کورونو ته ننوځئ نو خپلو کسانو ته سلام اچوئ. د خیر دعا د الله له لوري ټاکل شوې ډیره برکتناکه او پاکه سوتره. په دغه ډول الله تعالی تاسې ته آیاتونه بیانوي. هیله ده چې تاسې له پوهې او ادراک نه کار واخلئ. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله
فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ریښتونی مؤمنان هم غدي چې الله او د هغه پیغمبر د زړه له کومي ومني او کله چې د کومي ټولنیزې چارې په وخت کې له پیغمبر سره وینو له هغه څخه له اجازه اخیستلو پرته دي نزي. کوم کسان چې له تا نه اجازه غواړي همغوی د الله او د پیغمبر منونکي دي. نو کله چې هغوی د خپل کوم کار دپاره اجازه وغواړي نو چاته چې د خوښه شي اجازه ورکړه او د دغسې خلکو په حق کې له الله نه د بخښنې غوښتنه وکړه. الله په باوري توګه بخښونکی خورا مهربان دی. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اے مسلمانانو په خپل منځ کې د پیغمبر بلل لکه ستاسې خپلو منځو کې د یو بل بلنې غوندې مه ګڼئ. الله په تاسې کې هغه خلک ښه پیژني چې یو بل ته ځانونه پناه کوي او غلي غوندې په پټه وځي. د پیغمبر له حکم څخه سرغړونکي باید وویریږي چې په کومه فتنه کې اخته نشي یا دردناک عذاب پرې رانشي. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. خبردار اوسئ په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د الله دي. تاسې چې په هره تګلاره یاست الله ورباندې پوهیږي. په کومه ورځ چې خلک د هغه لوري ته ور وګرځول شي هغه به هغو ته ور وښیي چې هغوی څه کړي راغلي دي. هغه په هر څه عالم دی.